سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. په بلوچستان کې د جبري بېدرکو خلکو او د بلوڅو د حقونو لپاره د فعال تنظیم بلوچ اکزیتي کمیټې یوه مشره ډاکټر مارنګ بلوچ وایي په صوبه کې د جبري بېدرکو خلکو د معلوماتو په راغونډولو باندې بندیزونه لګېدلي دي. مارنګ بلوچ وایي د بندیزونو له کبله په ښار او کلیوالو سیمو کې د لادرکو خلکو معلومات نشي راغونډولی، خو تر دې دمه پورې شاوخوا په بلوچستان کې د لادرکه خلکو تر 7000 پورې ډیټا راغونډه کړې ده. بل خواته د پاکستان وزیراعظم شهباز شریف ویلي دي په 26 اګست په ملک کې داسې ماحول پیدا کړل سو لکه بلوچستان کې د بیلتون تحریک روان دی. هغه ویلي دي د برید کوونکو وسلوالو سره نه بلکې یوازې د بلوچ ځوانانو سره به خبرې کیږي. همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل وایي د دغه وزارت سرپرست د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو 50مې غونډې په څنډه کې د سعودي عربستان، ترکیې، قطر، آذربایجان، عمان، اندونیشیا، ایران، فلسطین او سومالیا په ګډون د بېلابېلو هیوادونو له استازو سره جلا جلا کتنې کړي دي. ضیا احمد تکل وایي د دغو کتنو کې د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا او بېلابېلو برخو کې د همکاریو زمینې پر جوړولو خبرې شوي دي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.